د خبرونو سرټکي مو حکومت فعلی افغانستان را به زندان تبدیل کرد. د طالبانو د مشر د اختر په پیغام کې د اطاعت او مکلفیت غوښتنه کوي. د طالبانو مشر په خپل اختریز پیغام کې د طالبانو د شریعت او سخت تفسیر د پلي کولو پر اړتیا ټینګار وکړه او هیبت الله اخوندزاده له خلکو غوښتل چې شکر وباسي او د هغه لپاره دعا وکړي. سپینې ماڼۍ د بایډن اداره له افغانستان څخه د وتلو له امله نیوکه کوي. په عین حال کې د ویلسون مرکز د جنوبي اسیا د څانګې رئیس وایي چې د ټرمپ اداره ممکن په کندهار کې د طالبانو لوړپوړي مشرتابه له پامه وغورځوي، خو په کابل کې د نور طالب چارواکو سره اړیکې ونیسي. آیا ګوند به سراج الدین حقاني وي؟ په هرات کې د طالبانو خپلسري ګوښه کول. د هرات څخه دوې سرچینې وایي چې په تیرو 2 کلونو کې په هرات کې د طالبانو سیمهییزو چارواکو په غیر قانوني او خپلسري ښځینه کارمندانې له دندې ګوښه کړي دي. د طالبانو د مشر د امرونو د تعقیب ریاست په هرات کې د سیمهییزو طالب چارواکو څخه وضاحت غوښتی دی. او پر غزې باندې د اسرائیلو بریدونه. په دې بریدو کې د حماس یو ویان د جبالیا په کمپ کې ووژل شو. سلامونه، وخت مو پخیر. نن پنجشنبه 1 د ورځې چې برابرېږي 28 د مارچ. اوس هم بشپړه خبرونه. زه سادیه طاهر یم. د طالبانو مشر هیبت الله اخوندزاده د کوچني اختر د مبارکۍ په پیغام کې یو ځل بیا د طالبانو له سخت دریځ تفسیر سره سم د شریعت پر تطبیق او محدود او قصاص پر پلي کېدو ټینګار کړی دی. نوموړی په خپل پیغام کې د اطاعت یادونه کړې او ویلي دي چې خلک باید شکر وباسي او د ده لپاره د خیر دعا وکړي. خو هیبت الله اخوندزاده د اختر په پیغام کې د ښځو او نجونو د وضعیت، د ښوونځیو او پوهنتونونو د برخلیک او د هیواد د سیاسي ناورین په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. د طالبانو له سخت دریځ تفسیر سره سم د حدودو او قصاص پر تطبیق طالبانو د مشر ټینګار. د طالبانو د مشر هیبت الله اخوندزاده د کوچني اختر د مبارکۍ په پیغام کې د طالبانو له سخت دریځ تفسیر سره سم د شریعت په بشپړ تطبیق او همداراز د حدودو او قصاص پر عملي کېدو ټینګار کړی دی. د طالبانو د مشر په اختریز پیغام کې راغلی چې د هیواد تعلیمي نصاب باید د ده په باور د شریعت په مطابق ترتیب شي او تعلیمي او تحصیلي بنسټونه باید د ځوانانو د عقیدې د بدلون لپاره هڅه وکړي. د طالبانو مشر په داسې حال کې د حدودو او د قصاص پر تطبیق ټینګار کوي چې ملګري ملتونو او د بشري حقونو بنسټونو دا ډول بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي او دغه حکمونو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده. بلخوا د جزا درنوالې محکمې څارنوال د طالبانو مشر او د دوی د حکومت د سترې محکمې رئیس یې په بشریت ضد جنایتونو او جنسیتي تاوتریخوالي تورن کړي او د دوی د نیولو غوښتنه یې کړې ده. سربیره پر دې د طالبانو مشر په خپل اختریز پیغام کې 6 ځله د یووالي، 3 ځله د اطاعت، 4 ځله د نافرماني او 6 ځله هم د امر او مکلفیت یادونه کړې. خو یو ځل هم د ښوونځي، پوهنتون، ښځو او نجونو یادونه نه ده کړې. همداراز له خلکو یې غوښتي چې شکر وباسي او د دې لپاره د خیر دعا وکړي. د طالبانو مشر همداراز په دې پیغام کې د هیواد په چارو کې د بهرنیو هیوادونو پر نه مداخلې ټینګار کوي او دا د افغانستان د پرمختګ خنډ بللی دی. د بشري حقونو فعالان د هیواد اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او د طالبانو سخت دریځ چلند له خلکو سره ظالمانه ګڼي او وایي چې دا هر څه د اسلام اصول، ارزښتونه او بشري حقونو خلاف دي. طالبان به جای حرکت کردن به سمت یک حکمرانی عادلانه و مسئولانه و احترام به حقوق بشر همیشه در حال تهدید، در حال تحکیم نظام استبدادی هست و حذف زنها از گفتمان رسمی و تاکید بر مجازات سختگیرانه باعث میشه که خشونت در جامعه افزایش پیدا بکنه. خو د طالبانو د مشر اختریز پیغام ته د خلکو غبرګون څنګه دی؟ حکومت فعلی افغانستان را به زندان تبدیل کرده. حق تعلیم و تحصیل ما نداریم، حق کار کردن ما نداریم، بدون محرم ما از خانه برآمده نمیتونیم. اینجوری نظام است، اینجوری شریعت است که بالای ما مردم افغانستان تطبیق می شود. تبریکی ایدی که از طرف رهبر حکومت فعلی دریافت شده فقط از ترقی افغانستان صحبت کردن، اصلا درباره تحصیل و تعلیم ما دخترای افغانستان صحبت نکرد، اصلا درباره کار زنای افغانستان صحبت نکرده و این اصلا قابل قبول نیست که ما نسبت پیکر از جامعه از کار و تحصیل همه چیز مانده و اونا به فکر ترقی افغانستان است و در همچون یک حالت چطور میتوانه که افغانستان ترقی کنه.
له هغې ورځې راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي دي 3 کاله تېرېږي، خو لا هم کوم هیواد دوی په رسمیت نه دي پېژندلي. د طالبانو سیاسي مخالفان هم ټینګار کوي چې طالبان په داخلي کچه هم مشروعیت نه لري، هغه موضوع چې د سیاسي فعالانو په باور یو جدي سیاسي ناورین دی. د سپینې ماڼۍ ویان بایډن ادارې د وتلو پروسې مسؤلیت نه اخیستلو له امله نیوکه کړې او دا یې کرکه کوونکې بللې ده. مخکې له دې چې د امریکا د دفاع وزیر وویل چې د ټرمپ د ادارې د وتلو د پروسې ټوله اړخونه بیا کتنه کوي. په عین حال کې د ویلسون مرکز جنوبي اسیا رئیس مکلفیت په دې وروستیو کې د فورن پالیسۍ ته لیکلي دي چې د طالبانو له زندان څخه د جورج ګولزم د خوشي کېدل او د سراج الدین حقاني د نیولو لپاره د انعام لرې کول شي چې واشنګټن ممکن د کندهار له مشرتابه سره د خبرو اترو پرته د طالبانو له مشرانو سره اړیکو په لټه کې وي. د ټرمپ ادارې د افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو د پروسې په اړه د بایډن ادارې نیوکې ته دوام ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویان کارولین لیویډ په دې وروستیو کې د بایډن ادارې باندې له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو مسؤلیت نه منلو له امله نیوکه وکړه او دا یې کرکوونکې وبلله. خو د امریکا د دفاع وزیر مخکې ویلي و چې د ټرمپ اداره له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو پروسه بیا کتنه کوي. خو د ټرمپ اداره تر اوسه د افغانستان په اړه کومه ځانګړې پالیسي نه ده اعلان کړې. ټرمپ سپینې ماڼۍ ته تر راستنېدو په وخت کې په مقرر ډول د بګرام پر امنیت او له طالبانو څخه د پاته امریکایي تجهیزاتو او وسلو د بیرته اخیستو باندې ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د ویلسون مرکز د جنوبي اسیا رئیس مکلفیت په فارن پالیسي کې لیکلي چې د ټرمپ اداره ممکن د طالبان له زندان څخه د جورج ګولزمن خوشي کېدو او د سراج الدین حقاني او د حقاني شبکو د دوو مشهورو غړو د نیولو لپاره انعام ته په اشارې سره د ځینو طالب مشرانو سره د اړیکو په لټه کې وي. په همدې حال کې په ویلسون مرکز کې د جنوبي اسیا رئیس مکلفیت د طالبان له بند څخه د جورج ګولزمن خوشي کېدو او د سراج الدین حقاني او د حقاني شبکې د دوو مهمو غړو د نیولو په بدل کې د انعام د لغوه کېدو او د همدارنګه د طالبانو تر ډلې لاندې کابل ته د امریکایي پلاوي لومړی نه اعلان شوی سفر ته په اشارې سره لیکلي چې ښایي د ټرمپ ادارې په فارن پالیسي کې دا لاسلیک کړي وي. په کندهار کې د طالبان له یو شمېر مشرانو سره د هغوی د لوړپوړو مشرانو سره اړیکه نیوله. حرف و حدیث های وجود داشته و این میرساند که یک سلسله حرف های مبنی بر سرنوشت افغانستان پس آمدن دولت دونالد ترامپ وجود داره. دا بیان په داسې حال کې راځي چې د کندهار د طالبانو د یو چارواکي په ګډون دریو باخبرو سرچینو پرون نامو ته وویل چې د امریکا پلاوي طالبانو ته 2 انتخابونه وړاندې کړي دي. یا به پاتې امریکایي تجهیزات او وسلې بیرته ورکوي او یا به په هوایي اډه کې د امریکا شتون مني. هغه متحده عربي امارات ته د خپل سفر پر مهال د امریکایي پلاوي ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا غونډه د هیبت الله اخوندزاده مخالفت سره مل وه. د دریو سرچینو په وینا هیبت الله اخوندزاده خپلو خپلوانو ته وویل چې هغه فکر وکړي چې د طالبانو سره د امریکا تعامل یو مداخله کوونکې تګلاره ده نو هغه ممکن د جګړې په انتخاب غوره کړي. دوه باوري سرچینو له هراته امو ته ویلي دي چې په تیرو 2 کلونو کې په دې ولایت کې د طالبانو ځایي ادارو یو شمېر ښځینه کارکوونکو له دولتي ادارو څخه په غیر قانوني او خپلسري توګه له دندو ګوښه کړي دي او دا کارکوونکي اوس له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. له بلې خوا یو بلې سرچینې امو ته سره یو رسمي سند شریک کړی دی او دا سند ښیي چې طالبان د مشر د فرمانونو د سر او تعقیب ریاست په هرات کې له یو شمېر ځایي ادارو څخه د یو شمېر ښځینه کارکوونکو د ایستلو په اړه وضاحت غوښتی دی. د شیرین الکوزی په مستعار نوم یې له امو سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي چې د هرات په یو ځایي دولتي ادارې کې کارکوونکی و خو 8 میاشتې وړاندې له کوم دلیل پرته له دې دندې ایستل شوی دی. نوموړی زیاتوي چې طالب چارواکو د هغې پر ځای یو نارینه ګمارلی دی. من یک از کارمندای دولتی ولایت هرات بودم، وظیفه بگرفتم به یک مرد دادم. من فعلا خانه نشینم، به خانه خود 3-4 طفل خو ایرونم که چیکار بکنم. په همدې حال کې له هراته 2 باوري سرچینې امو ته ویلي چې د طالبانو ځایي چارواکو په تیرو 2 کلونو کې یو شمېر ښځینه کارکوونکي په غیر قانوني توګه له دندو شړلي دي. بلخوا یو بلې سرچینې وایي چې د طالبانو د مشر د فرمانونو د تطبیق او څار ریاست په یو رسمي لیک کې
د دې ولایت له یو شمېر ځایي ادارو څخه د هغوی د ښځینه کارکوونکو د ګوښه کېدو د لامل وضاحت غوښتی دی او مو دا لیک لیدلی خو د سرچینې د امنیت په خاطر دغه لیک انځورونه نه خپروي. یو شمېر نورې ښځینه کارکوونکي چې په مستعار هویتونه له امو سره خبرې کړي دي وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی ټینګار کوي چې باید ژر تر ژره ښځو ته د کار اجازه ورکول شي او د ښځو او نجونو د کار د زده کړو او تحصیل حقوق دی تامین شي. ما دولت خواهشمندم که پس خانم‌ها رو سر کار کنه که این قرار ماشی بگیره که زندگی اینا پردی اینا خانوادگی اینا بشه. د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې دولتي کارکوونکي له سختو ستونزو سره مخ او یو شمېر د دندو ګوښه شوي. د بشري حقونو فعالان او باخبره سرچینې وایي چې ډېر ګوښه شوي کسان ښځینه کارکوونکي دي. طالبانو په تېرو 3 کلونو کې د ښځو او نجونو د کار، تعلیم او لوړو زده کړو پر حقونو سخت محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. همداراز یو شمېر دولتي کارکوونکو له دې مخکې امو ته ویلي وه چې له جدي میاشتې راهیسې د دوی د معاشو د ورکول بهیر له سختو ستونزو سره او خنډ سره مخ دی او دغه ځان د دوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کوي چې په خیبر پښتونخوا کې وروستۍ بې ثباتي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې ریښې لري. که څه هم طالبانو تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا یې ورته ادعاوې رد کړي دي او دوی ادعا کړې چې پاکستان پخپله په خراسان کې داعش ته پر ځایونه ورکړي دي. خو د پاکستان د دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د استخباراتي ټولنې په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان د القاعدې سره په همکاري د پاکستان په وړاندې د امنیتي ضد بریدونه تنظیموي. مراسم جو ہیں وہاں پہ حکمران زموږ لومړی او وروستۍ هیله دا ده چې زموږ اړیکې باثباته او قوي پاتې شي. په هر صورت د ترهګرۍ په قضیه کې په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې د دې ټولو پیښو سرچینه افغانستان دی. د وژل شویو ترهګرو په منځ کې افغان اتباع هم وو. نو د دې د حل لپاره د دواړو هیوادونو حکومتونه باید په دې لوري کې غیر معمولي هڅې وکړي. زه دا د پاکستان په استازیتوب ویلی شم ځکه چې زموږ د دښمنانو یوه لویه برخه TTP هلته شتون لري. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې دریم پرله پسې کال لپاره د انجونو له زده کړې مخنیوي یو لویه بېعدالتي ده. بلخوا یو شمېر انجونې زده کوونکي امو ته ویلي چې د طالبانو لخوا د 6م ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو دوامداره بندیز د دوی راتلونکو له معلومه برخلیک سره مخ کړي او د راتلونکي هیلې ورڅخه اخیستل شوي دي. د طالبانو له بیا واک ته رسېدو سره سم دریم پرله پسې کال لپاره د نوي تعلیمي کال زنګ له 6م ټولګي پورته انجونو له ګډون پرته ووهل شو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په خپل تازه یادښت کې چې پر ایکس پاڼه یې خپره کړې ده ویلي چې دا 3 کلن محرومیت یو ستره بېعدالتي ده. بلې خوا یو شمېر هغه زده کوونکي چې له زده کړو بې برخې شوي وایي چې وروستی 3 کلونه ورته د یو تریخ خوب په څېر تېر شوي او د طالبانو محدودیتونه او بندیزونه د دوی د راتلونکي ټولې هیلې له منځه وړي دي. متاسفانه تمام امید ما از ما گرفته شد و در کنار از هیچ آینده بر ما وجود نداره. آینده خیلی مبهمه که هیچ کس نمیتونه رو تضمین کنه و فکر میکنم یک تبعیضیه که هیچ کدام ما قادر به از بین بردن از اون نمیباشیم و از طرفی هم جرمیه که ما مجرم از اون نمیباشیم. نمیتونم صفر برون صفر هفت به خاطر حکومت اسلامی نمیگذارن و من دوست دارم با آینده دکترشون پدر و مادر مجبور میشن که اگه من تحصیل ادامه ندم برم ایران و پاکستان مهاجرت کنم. من نگران آینده خود هستم. په همدې حال کې د زده کړې انتظار نشي ایستلی. سازمان هم په خپل تازه یادښت کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي سره دې چې طالبانو د انجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي دي خو انجونې لا هم نه ستړي کېدونکي او د علم او پوهې لپاره هڅه کوي. له دې ټولو سره د ملګري ملتونو د شمیرو له مخې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره 400,000 نورې نجونې له زده کړو بې برخې شوي او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو سره په تېرو 3 کلونو کې 2.2 میلیونه ډېرې نجونې له زده کړو محرومې شوي دي. د افغانستان د جلاوطني خبریالانو سازمان په 1403 کال کې په هیواد کې د طالبانو د ادارو لخوا د رسنیو او خبریالانو د حقوقو د سرغړونې 232 قضیې ثبت کړي دي چې له دې جملې څخه د کلنۍ راپور له مخې طالبانو 53 ځله د هیواد په رسنیو بریدونه کړي دي. سربیره پر دې ځینې خبریالان وایي چې په هیواد کې رسنۍ او خبریالان له جدي محدودیت سره مخ دي.
په شمول د سانسور د معلوماتو ته د نه لاسرسي نشتوالی او د طالبانو ګواښونه. د افغانستان د جلا وطنۍ ژورنالستانو انسټیټیوټ کلنی راپور وایي چې په 1403 کال کې طالبانو په 232 قضیو کې د رسنیو او خبریالانو حقونو تر پښو لاندې کړي دي. دا راپور له مخې تیر کال د طالبانو لخوا د رسنیو د حقونو د سرغړونې 232 قضیې ثبت شوي چې دا په هیواد کې د رسنیو د نازک وضعیت منعکس کوي. د راپور له مخې تیر کال په هیواد کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت لپاره تر ټولو ستونزمن کال و. په راپور کې ویل شوي چې طالبانو تیر کال رسنیو ته لږ تر لږه 95 اجباري فرمانونه صادر کړل چې پکې د ژوندیو انځورونو بندیز، د سیاسي او اقتصادي پروګرامونو په ژوندۍ خپرونه بندیز، د طالبانو د سیاست په اړه د اعتقادي پروګرامونو بندیز او د طالبانو د مهمو پروګرامونو پرته له بڼې څخه بندیز شامل دی او دوی د طالبانو د غړو د وژنې پورې اړوند راپورونه او په پیښو کې په منعکس کولو کې د شهید په څیر کلمو کارول اجباري کړي دي. با محدودیت‌های بیشتری که بر کار رسانه‌ای در افغانستان جریان دارد، متأسفانه وضعیت خبرنگاران در افغانستان به وضعیت بحرانی تبدیل شده که متأسفانه نمیتوانند اطلاع رسانی دقیق بکنند و محدودیت‌های رسانه‌ای که در کشور حاکمه اطلاعات کمتری در بیرون درز میکنه و خبرنگاران از این ناحیه واقعا رنج میبرن، نمیتونه همه روزه اطلاعات خود به سر وقت تهیه بکنه. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو سخت محدودیتونه په شمول د پراخ سانسور، د خپلواک رسنیو بندول او د طالبانو د پالیسیو تعقیبول فشار د بیان ازادۍ سخته محدوده کړي او خبریالان یې اړ کړي چې ځان سانسور کړي. اوس هم د اقتصادي خبرونو په برخه کې سمنګان ولایت کې یوې پخوانۍ 100 کلنې ژرندې کارکوونکي وایي چې په دې ورځو کې د دوی کاروبار کمرنګه شوی دی. دوی ټینګار کوي چې له یوې خوا دغو ژرندو ته د خلکو لیوالتیا کمه شوې ده او له بلې خوا د اوبو کمیشت د دوی پر کار ناوړه اغېز کړی ده. د دې راپور کې د اوبو 100 کلنې ژرندې ته چې د ایبک ښار په مسجد خوستي حاسمه کې موقعیت لري انځور شوې ده. 100 کاله کېږي چې د اوبو دغې ژرندې څرخونه لا هم په ارامۍ سره څرخیږي. کوچني کاروبار خو د یو پیړۍ کاري تجربې سره لا هم د پخواني سمنګان انځورونه د دې ژرندې پر دیوالو له ورا ښکاري. هغه د اوبو ژرنده چې د سمنګان ولایت د مرکز ایبک ښار په مسجد خوستي حاسمه کې موقعیت لري. این واسیا شاید اگر 100 سال که زیادتر شده باشه. این واسیا در اینجا هست. یک 14-17 سال میشه که در دستی من هستم واسیا. وارد کردن مشتری دیگه نمی قشلاق هاست دیگه بار میاره همیجا وارد میکنه میبره یعنی می کاریشونه. تفاوتش از دیگه واردا کده واردای ماشینی چیزا کده واردی خوب است. خو د ماشیني ژرندو ډیروالی د اوبو د ژرندو ته د خلکو کمه لیوالتیا او په ځینو مواردو کې د اوبو کموالی هغه ننګونې دي چې د دا ډول ژرندو کاروبار یې له ستونزو سره مخ کړی دی. ما خورترکی دیجا که پدرم کار میکردم خورترکی که پدرم دیجا کار میکردم اول که بود خوب بود مشتری بود حالی نیست صاف آر ترمیده ماشین انجا میبره خانه والا کده بیا در میشه در آسای آبی آرد کنه آبش بهتر میشه خوب است یه قگار دینه نامش جای آسیا گفته بگردی خوب این آرد این اشکاس کده هم نمیتونه. له دې ټولو سره لا هم داسې کسان شته چې په پوره لیوالتیا سره په دغو ژرندو کې خپل غنم اوړه کوي. 20 سال است که همیشه وقت همیشه هستیم میاریم آرد خوبش به دانسته میکشه به دسته آرد گد نمیشه به خاطر که خودشان خوب است همه مردم به بیارن. که څه هم اوس د هیواد په ډیرو ښارونو کې خلک له وارداتي اوړو څخه کار اخلي خو د هیواد په ولسوالیو او کلي کې له دې امله چې ډیر خلک په بزګري اخته دي نو له ژرندو څخه د اوړو کولو لپاره کار اخلي خو د بزګرانو په وینا د وچکالي او اقلیمي بدلونونه د دوی پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزه پرېښې ده. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 80.9 افغاني، یو یورو 15.8 افغاني، 1000 ایراني ریال 1.8 افغاني.
زر هندي روپۍ 280 افغاني، یو د اماراتو درهم 19.9 افغاني، زر پاکستاني روپۍ 240 افغاني. اوس هم د بهرني خبرونو په برخه کې د غزې په ټرانګي کې د اسرایلو بریدونو په دوام کې د جبالیا په کمپ کې د حماس یو ویاند ووژل شو. دا په تېره یوه اونۍ کې د حماس درېیم لوړپوړی چارواکی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې د پنجشنبې له سهار راهیسې 10 کسان وژل شوي دي. د غزې په ټرانګي کې د اسرایلو بریدونو د حماس یو بل لوړپوړی چارواکی ووژل شو. د حماس ویاند عبداللطیف القحنوح د پنجشنبې په سهار د غزې ښار په شمال کې د جبالیا په کمپ کې په یو بل برید کې ووژل شو. دا په تېره یوه اونۍ کې د اسرایلو په بریدونو کې د حماس درېیم لوړپوړی چارواکی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې نن په غزه کې 10 فلسطینیان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شول. حماس د القانو مړنه تایید کړې او ویلي چې دوی به په اسرایلو کې د مقاومت کولو خپله اراده ماته نه کړي. د غزې روغتیايي وزارت وایي چې اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند له ناکامۍ راهیسې په تېرو 10 ورځو کې په غزه کې 830 کسان وژل شوي او 1280 نور ټپیان شوي دي. خو حماس هم د خبرو اترو لپاره خپل چمتوالی اعلان کړی دی. مصر مخکې له دې چې د اسرایلو او حماس لپاره د اوربند یو نوی وړاندیز وړاندې کړی و چې غزې ته د بشري مرستو او د فلسطیني بندیانو د خوشي کولو په بدل کې 15 یرغمل شوي کسان خوشي کړي. په وړاندیز کې له اسرایلو څخه هم غوښتل شوي چې د اوربند دوهم پړاو پلي کړي. د اسرایلو رسنیو راپور ورکړی چې لومړی وزیر نتانیاهو د دفتر نوي وړاندیز نه دی ترلاسه کړی. د راپورونو له مخې نتانیاهو د امریکا پر دې وړاندیز ټینګار کوي چې پرته له تضمین څخه جګړه پای ته ورسوي. په عین حال کې په جنوبي لبنان کې جګړه دوام لري. د اسرایلو پوځ ویلي دی چې دوی په نفتیا کې د حزب الله ځواکونه پناشه کړي چې وسلې یې لیږدولې. د لبنان رسنیو راپور ورکړی چې په بریدو کې 3 کسان وژل شوي دي. اوس هم د لوبو په نړۍ کې په بادغیس ولایت کې د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ ترسره شوي. دغه ټیمونه د کلاینو په مرکز کې د 14 لوبغاړو یو بل پر وړاندې سیالي وکړه او په پای کې امید اتلولي وګټله. دغه ټیم په فاینل کې د خراسان ته 1-0 ماته ورکړه. کاپیسا ولایت کې د لسګونو ورزشکارانو ترمنځ د کیک جستسو سیالۍ ترسره شوي. په دې سیالیو کې 12 ورزشکارانو ګډون کړی وو او د تنکیو ځوانانو او ځوانانو په کوټګریو کې له یو بل سره سیالي وکړه. د سیالیو په پای کې 14 ورزشکارانو خپلو سیالانو ته ماته ورکړه. د طالبانو تر ادارې لاندې د ملي اتلانتیک فدراسیون اعلان کړی چې یو افغان ورزشکار د 2025 آسیایي مارټین سیالیو کې د ګډون لپاره چین ته لیږلی دی. د دې ادارې په وینا الهام الدین سراجزوی به د 240 کیلومتره منډې په سیالیو کې برخه واخلي. د 2025 آسیایي مارټین شلم پړاو لوبې کې چې پکې له 240 هیوادونو له 8,000 ډېر لوبغاړي ګډون کوي د مارچ پر 13مه د چین په چیکسینګ ښار کې ترسره کیږي چې افغانستان هم پکې استازی لري. ګرانو لیدونکو دا و زموږ د نن شپې خبرونه او اوس تاسو ته بلنه درکو څو د امو تلویزیون د نورو خپرونکو لیدونکي پاتې سي. د کره او تازه خبرونه لپاره زموږ ویب سایټ امو ټي وي ته ولاړ شئ او د امو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅارئ. الله پامان.